ما ویلیو بیا یې ویم که چا راته تعداد د رکعتونو د فرائضو په قرآن کې وښوده زه مجرم او اوس مې دا خبره ده بیا مې دا خبره ده بیا مې دا خبره ده یو شی دی خو ځان پوه کا زمونږ دا بعضې نوجوانان هسې احساساتي شي چېرې یو خبره خو باید چې ولیکم یو خبره باید چې ولیکم ګټه خو پکې وکړه ګټ نه خو مخالف نه یو په 600 د اګست په 950 یې خرڅ کړه په 950 د اګست په 200 یې خرڅ کړه نو 100 روپۍ دې بس $10 کړ په الله خو څوک واجبولی نشي خو الله تعالی یو څیز په ځان لازمه کړي دا په الله جل جلاله لازمه ده چې دغه انسان به د اور په ډیرۍ باندې په ورځ د قیامت کې کینی الله تعالی به په ده باندې جذام مرض راولي جذام مرض پیژنئ چې روان یې لړزېږي هلکه داسې مریضان هم لیدلي که نه دي لیدلي 10 لکه دې وګټلې 50 لکه دې وګټلې الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي خو لیکن معلومات به دې نه وي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو الله جل جلاله سر زما د کامل ایمان برخ نصیب کا او الہ العالمین جل جلاله سر زما په صادر شو گناهونو د عفو قلم راکاږه عزتمندو دی دنیا ته چې الله تعالی انسان راولېږه نو په دې انسان باندې رب کریم ډېر مهربان دی د لپاره دا نظام د دنیا او د لپاره احکام دنیوي او اخروی را پیدا کړل بیا یو تړلی قانون الله تعالی جوړ کړ هغه تړلی قانون چې څوک هم ترې سرغړونه کوي هغه د سزا حقداره ګرځي او چې څوک پې عمل کوي هغه د ثواب لایق ګرځي
کچا په عمل وکړ د سزا او د جزا حقدار هغه څوک کېدلی شي کم خلق چې په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې زندگی تیرای پدې کې د شریعت مطهره سباز احکام ډېر سخت راغلي دي یو باغی کی شریعت ورته احتکار وای احتکار احتکار څه ته وای فقها لیکي احتکار دې ته وای چې د مسلمانانو د ضرورت لپاره چې کوم خوراکي توکي استعماليږي هغه یو سړی په بازار کې بند کی په دې نیت باندې چې یار زبا لګه ګټه وکم لګه فایده به وکم نو شریعت دا په سخت ټکو باندې رد کو په سخت ټکو په دې باندې منع وکړه چې دا کار باندې کوي شته داسې ځوانان چې هغه مال او دولت د دې لپاره جمع کوي چې زه پکې یو څو روپۍ وګټم خیر که د بل مسلمان پکې تاواني خیر که بل مسلمان پکې تکلیف ولیده خیر که بل مسلمان پکې تاواني شي خو چې زه پکې تاواني نشم دا په سخت ټکو باندې شریعت څخه منع کړ چې سودم یو ګناه ده غلام یو ګناه ده خو لیکن د غلا دومره بدیت الله تعالی بیان نکړ صحیح ده ګناه ده ګناه کبیره ده خدای دې پر حدودم په دنیا کې معلوم شو سزا په دنیا کې معلومه شو یو ته ویل شي سود نو د سود سزا الله په دنیا کې مقرره نکړه ولی وې دا دومره عظیمه ګناه ده چې رب کریم جل جلاله بخپل د سزا ورکړي د انسان په لاس نه ورکړي دا دومره الله ته ناخوښ عمل دی او قران کریم کې ښکارا ذکر وکړ په نص د قران سره دا ثابت کړه قران کریم فرمایل اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله د الله نو ویریږئ وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين پرې دې تاسو هغه ما بقي چې د سود دي کتا سو مومنان دي فإن لم تفعلوا کدا کار مونک سود مو پرې نه خاوده فأذنوا بحرب من الله ورسوله نبي تیار شي جنگ د الله او د الله د رسول تا صلی الله علیه وسلم صلی الله تعالی خو چا پسې ټوپک نه راغلی تور نه راغلی جنگ د الله تعالی څه شی دی جنگ د الله تعالی دا دی
چې عذاب ته زما تیار شه. دغسې مسله د احتکار هم ده. کله چې د امت یو څیز ته ضرورت شي او دا ته قیمته کې خوراکي اشیاو کې خو احتکار ده، مگر خوراکي اشیاو نه غیر که داسې یو څیز وي چې د امت مسلمه ورته ضرورت دي او ته د ضرورت نه ناوړه استفاده کې، دا هم جرم عظیم دی، ګوره لوی جرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته زه په زه باندې د دې بدی بیان کړي چې دا عمل نه کوي. احتکار نظام وساتئ. ګوري دا خبره یاد لرئ، زما په خبره ځان پوه کوي. بعضې ورونه په خبره ځان نه پوه کوي، بیا څه یو شی وي څوک بل شی وي څوک بل شی وي. هلک اول په خبره ځان پوه کا، د هغه نه بعد بیا ووایه. ما یوه خبره کړې وه، که چا په قرآن کې شمیر د رکعتونو د فرایضو راوښودل، زه مجرم. ما یوه خبره کړې وه، که ستاسو په یاد کې، او اوس مې دا خبره ده، بیا مې دا خبره ده، بیا مې دا خبره ده. نو یادانه پکې خبره لیکلې وه، اوږده پړپړی په کمنټ کې لیکلی وه چې دا خو نشته دی او صحیح ده، په احادیثو کې خو شته. نو مې ساده زما خبره څه وه، ستا خبره څه وه. یو شی دی، خو ځان پوه کا. زمونږ دا بعضې نوجوانان هسې احساساتي شي، چېرې یو خبره خو باید چې ولیکم، یو خبره باید چې ولیکم. ما ویلیو بیا یې ویم، که چا راته تعداد د رکعتونو د فرائضو په قرآن کې وښوده، زه مجرم. که چا نه اورېدلي بیا یې واورئ، بیا یې واورئ. خو ها لږ جواب په سوچ کوئ. الله دې موږ تاسو ټول ته هدایت را نصیب کړي. اوس د احتکار باره کې خبره کوم، په دې ځان پوه کړئ. احتکار په خوراکي اشیاو کې دی. یو انسان خوراکي اشیاو ته د امت ضرورت دی او د امت د ضرورت نه ناوړه استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي او د قیمت د پاره د خوراکي اشیاء ساري. دا ظلم دی. حدیث مبارک کې ورته فسق ویل شوی دی، حتی حدیث مبارک کې دغه انسان ته ملعون ویل شوی دی. یا په بل معنا باندې به اوس راواخلو چې ستاسو ذهن ته خلاص. د امت ضرورت ده نن سبا وخت کې جنگونه شروع شو ځای په ځای، نو چې جنگ الته شروع شي سبا اشیاء دلته قیمت شي. اوس کته ته قیمت راغلی خو مشکل نشتا، اوس تا په مده قیمت غسته ده، نو تی ولی قیمت کې مسلمان او تاجر ورو. مثال تا یو شی په 10 روپیا غسته، خو که جنگ دی کنه دی خو تا په 10 غسته که ولی مسلمان باندې 1500 شو ترسه. ولی دا ناروا دي. حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام سے فرمایي، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی، روایت دی ابن ماجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، من احتکر علی المسلمین طعامهم، چاچه مسلمانانو باندې داغی په خوراکی اشیاءو کې احتکارو کې قیمتی راوستله، مال وساته دې لپاره چې دا به قیمت شي. ضربه الله تعالی، الله تعالی بنازل کی پدې انسان باندې اختب کی دا انسان پدې باندې
بالجزام والافلاس الله تعالی به بده باندې جزام مرض راولي جزام مرض پیژنې اچ رواني سلړځي ولی د یو انسان د وجود نه غلط استفاده کړو خوراکي اشیاء په قیمته کړیو الله د لاس چې د په قبضه کړي د هغه عمل بدل کې د الله سے د اختیار نه وته په خپل اختیار دی اوس پیاله نشي اغسته په خپل اختیار باندې د مزل نشي کولای ولی بل مسلمان د ضرورت نه غلطه استفاده وکړه الله په د عذاب راوست یعنی سوا وخت کې مونږ تاسو ګورو موټر والا ډېر شکایت کوي د ټکسیانو والا ډېر شکایت کوي چې تیل اسمان ته وختل او غاز اسمان ته وختل یا وغیرہ وغیرہ نور اشیاء چې پښتنه ته کې ولی وای جنگ ده کنه ایران هرمز تنګه بند والکه هرمز تنګه چیرته ده ته چیرته اور خو الحمدلله زمونږ استاد هغه ته ضرورت نشته بیا دا غي نه بعد تا چې د مال قیمت کته د الله په ذات قسم وکړه چې دا تا نوې مال راوړې که زوړ مال نو که زوړ مال دی او تی په اعلی قیمت اوس خرڅه د پاره د دې چې راتلونکي وخت به زه په قیمت باندې واخلم الله جل جلاله سره عذابونه شتا په داسې عذاب به گرفتار کی چې بیا به ځان نشي خلاصول دیم مسند احمد یو روایت نقل کړي روایت د ابن عمر سے ده حدیث مبارک نقل کړي ابن عمر سے فرمایي چې نبی اسلام او فرمایل من احتکر طعاما چا چې احتکار وکړ د طعام ګوره مخکې ما تاسو د دې باره کې تفصیل ویل لري چې بیا بلنده کې راتاو نشي من احتکر طعاما چا چې په مسلمانانو باندې خوراکي اشیاء کې قیمت راوسته 40 ليله سلويخ شپې فقد برئ من الله تعالی وبرئ الله تعالی منه الله تعالی د دنوي زاره دی او د الله جل جلاله نوي زاره دی معنا دا الله د ضرورت نه لري او د الله ته ضرورت نه لري نو که احتکار خوراکی اشیاء وتوي خوراکی اشیاء ولې هغه کې د انسان ضرورت نغښتل لري نو دا عام اشیاء چې قیمته کې به موجبه اس به ځای نوم دی اورېدل او خوشاله پدې باندې چې ولا ډېر ګټه مې پکې وکړه او بعض خلک لا بل سوي وي خدای دې په جنگونه نور کې سم مالدار بشم الله تعالی ته آسان نه کړ الله باندې پدسي مرض گرفتار کی چې علاج به نه به وسکه نو تاجرانو نو ټول ته زمونږ دا درخواست ده الله نه ویرو کوي د الله غلو یو ورځ پسترګو کې وساتای صحیح ده چې د ایران او د امریکای جنگ ده من په دې باندې خوشاله نه یو کار څنګه شي او مسلمان هیواد ده دښمن ته د الله جل جلاله نه غضب غواړو الله دې تباہ برباد کړي خدا خو نه کنه چې ته اوس داس په یو ځکه شوی دی او قیمتي بل ځای کې راولې الله خوشته هغه به دنه پښتنه کوي اوس که یو سړی دا وایي چې د دې معنا د کوم ځای راولې ورسته حدیث کې د پیغام وایم چې حدیث مبارک کې هغه ذکر دی احتکار خو مخکې درته وایي چې خوراکي توکو ته وایي هغه کې قیمت ته وایي اوس راځه یو سړی بداوي تیر خو خوراکي اشیاء نه دي غاز خو خوراکي اشیاء نه دي لباس خوراکي اشیاء نه دي راځه بل حدیث مبارک د صحیح مسلم دی ګوره مسلم شریف کې دا حدیث مبارک نقل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسلم اخو المسلم دا بخاری شریف روایت ہے المسلم اخو المسلم مسلمان دا مسلمان ورور دے لا يظلمه ولا يسلمه
دا مسلمان ورور به بل مسلمان ورور باندې ظلم هم نه کوي او دښمن ته به ورکوي نه. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور به ظلم هم پې نه کوي او دښمن ته به هم نه ورکوي. بیا ومن کان فی حاجت اخیه، څوک چې د خپل ورور مسلمان په حاجت کې وو، یعنی د یو مسلمان حاجت پورا کو، ضرورت پورا کو. حدیث معنا ده ومن کان فی حاجت اخیه، څوک چې د یو مسلمان ورور په ضرورت کې کوشش کو لګیاو، کان الله فی حاجته، الله به د حاجت پورا کولو کې د سره مرسته کوي. مسلمان ورور تا د یو مسلمان ورور سره مرسته وکړه، دا غي ضرورت پوره ک، الله بستا ضرورت پوره کی. او ته چې د بل مسلمان ضرورت پوره کې خو یو دومره وړو کې شان ضرورت وي، الله جل جلاله بستا ضرورت نه ضرورتونه به پوره کی. کان الله فی حاجته، الله تعالی به د مسلمان ورور په حاجت پورا کولو کې د سره مرسته کوي. ومن فرج عن مسلم کربتا، چا چې د یو مسلمان نه تکلیف لري ک، چا چې د یو مسلمان نه تکلیف لري ک، فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه، الله تعالی به دنه په ورځ د قیامت کې دغه سختو د قیامت نه به الله تعالی دنه سختي لري. احتکار نه غیر عام اشیاء په قرار لکه رانغله جواب راکړي، عام اشیاء په قرار چا چې د مسلمان حاجت پوره کړ، په دې حاجت کې هر قسم د ژوند ضرورت راځي، کاغه خوراکي وي، کاغه د لباس نه وي، کاغه د پوشاک نه وي، کاغه د ګرځېدو نه وي، هر چا چې د یو مسلمان ورور حاجت پوره کړ، کان الله فی حاجته، الله به د حاجت پوره کوي. ومن فرج عن مسلم، او چا چې د یو مسلمان نه یو تکلیف لري ک، فرج الله عنه، الله تعالی بلری کې ددنه قربتا من قربات یوم القیامه، سختی د سختو د قیامت نه. تا په دنیا کې په یو انسان اسانی راوړله، الله تعالی به په تا باندې په ورځ د قیامت کې اسانی راولي. ګوره نو تاجر ورور چې تا اوس د قیمت ته خبر ورکړی ده او قیمتونه جګه او پسې جګه او پسې جګه او پسې جګه، نو الله تعالی ته هم ترتیب ورزي کنه، الله به په داسې ځای کې راونی سي چې بیا به ځان په خلاصول هم نه پوهیږي. 10 لکه دی وګټلې، 50 لکه دی وګټلې، الله مکه الله وجه سے مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نو لګيږي، خو لیکن معلومات به نه. بل روایت چاغه د مسند احمد روایت ته دام د دغه قیمتي سره ډیر خلګيږي. معنا زما هغه مجتهدین ته ده چې کوم مجتهدین د اجتهاد داوی کوي په خبره ځان نه پوي کې دستور اذان دي. حدیث مبارک کې راځي معقل ابن یسار د روایت ذکر کوي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اورید، یقول هغه مبارک د سو فرمایل، من دخل فی شیء، څوک چې داخل شي په یو شي کې، من اسعار المسلمین، د خرڅېدلو د اغستلو د مسلمانانو نه یو بازار ته، یو بازار کې څه شی خرڅېږي او دی پکې ور داخل شو، څه شی اخلي او خرڅېږي، دی پکې ور داخل شو. مثال ته مشري په لاس کې راغله یا مثال اختیار په لاس کې راغی او د څه وکړه، دی داخل شو د خرڅلاو د اشیاء د مسلمانانو نه یو شي ته ور داخل شو، څه د پاره، لیغلیه علیهم، دې د پاره چې دا سامان قیمت کې په دې مسلمانانو بازار ته دې د پاره نه وته چې دا اشیاء په دې مسلمانانو قیمت کې، یا مثال په توګه باندې یو سیز یا بل سیز یا بل چې د ژوند هر یو شی وو چې د مسلمان ورته ضرورت او تا ورته قیمت کړ،
نبی اسلام سے فرمائی فإن حقا علی الله بشکا دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے چی سبا کئی ان یقعده بعظم من النار یوم القیامہ پورز قیامت کے بے اللہ تعالی دا اور پا ڈیرقی باندے دا انسان کی نہیں کم انسان چھے دنیا کی گرزی را گرزی بازارون قیمتی پا مسلمانانو باندے اسعار قیمتی یوشے نے یوشے چی دے مسلمان ضرورت دے او دے قیمت کئی نبی علیہ السلام فرمائی دا پا اللہ واجب دا تفضلن پا اللہ خصوص واجب ہو رہے وشی وہ اللہ تعالیٰ یوسیس پا زان لازم کی دا پا اللہ جل جلالہ لازم دا چی دا انسان با دا اور پا دیرئی باندے پورس دا قیامت کے کیے نہیں اور بل روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حدیث راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی چھے الجانب مرزوق والمحتکر ملعون تجارت پیشہ خلق چھے خلق تجارت کئی دا مسلمانان بازار تور نوزی دا رازق مجازیان دی رازق حقیقی خو اللہ دی خو رازق مجازی دے خلقو تا در رزق گٹلو اسباب برابر ہے نو دا دی صفت نبی علیہ السلام کا والمحتکر ملعون او اگا انسان چی دے احتکار کی اشیاء قیمت کی تے دخدے پر لعنت بانی اختشوے انسان دے نو یاد لرئی تاجران انہوں دے پس صفاو کے گنو باندے واوری حدیث مبارک مادر تا پیش کچی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا اسعار دا مسلمانانو قیمت زیادتی دا دے دا پارا چی دا کار پا مسلمانانو باندے درون کی نبی علیہ السلام فرمائی دا پا اللہ واجب دا چی اللہ تعالیٰ بے جہنم کی دا اور پا دے رکی باندے کی نہیں اور روایت دا بخاری شریف میں در تا پیش کر نبی علیہ السلام فرمائی چی مسلمان دا مسلمان رور دے یو مسلمان دا بل مسلمان ظلم ہم نہ کئی او دشمن تب ہم نور کئی چاچے دے یو مسلمان ضرورت پورا کر اللہ بدے دے ضرورت پورا کی او سوک چے دے مسلمان پر ضروریاتو کی گرزی کی چے دے ضرورت پورا کی اللہ تعالیٰ بدے دو ضرورتونا پورز دے قیامت کے دے ضروریاتو دے قیامت نہ پورا کی تاجرانو لگی احتیاط کوئی کواڑ تاجرانی ہو کا غٹ کہ یو چیز قیمت واخلو قیمت خرچ کی خو مشکل نشتا دا چی تا اغسطے پا 10 روپی دے او خرچے یہ پا 50 روپی ولی ویم دقا می دے گٹی ورس دا سید دے گٹی ورس خودی دا خو اللہ سر فرق قسم امتحان شتا ورورا کہ راونی ولی نبیا منگو تاسو دیر دسی مریضان پسترگم لیدلی دی او لیدلی مونگ دی چی ڈاکٹر ورطویلی چی دا دی علاج نشتا ورور ازا الگا دسی مریضان ہم لیدلی کنن لیدلی اللہ سردق قسم مرزون ہم شتا گوا کتا ظلمو کا سیدہ کٹا دیو کا پا ترتیب نبا چی بل مسلمان ضرورت تے ہوتا کہ ضرورت نے ناورا استفادہ کہ پختن وکڑا ڈاکٹر صاحب چی یو سیز پشپک 100 روپی ٹن دے دا چیز خرس کما مثال پشپک نیم سوا آل تا بیر تا ما تا پا زر را کئی زچی بیر تا اخلم پا 100 بے اخلم پا زر بے اخلم صحیح نا جواب دا دے دا دے ما مخ کی ویلے اغسطے دے پشپک سوا دے نو خرسے سنگا پا زر امدک چی پشپک سوا دے اغسطے دے پا 50 پکی وگٹا 100 پکی وگٹا مثال پتو گا در تاویر پتان کی نو مثال شپک سوا دے واغستے پا وسوا اس مثال در تاویر که دگا سیز تا بیر تال تا پزر واغستے خوچی بیای رولی نو بیا بے پا یو زر و لس خرسے کن یا دا مثال پتو گا باندے
چې دغه سیز الته تا ته په زر کېږي او تا اګستی په 600 دی. صحیح ده؟ داسې خو به مونه کې که نه چې په 600 د اګستی په زر د خرڅ که 300 د خدای په رضا ورکړي او سل د ګټه پورته کې. نه، دا خو دا 400 تا په جیب کې واچول مسلمان اورو. اوس که چېرته دغه شی تا په 600 اګستی یو دفعه 5,500 ته راپرېوځي او تا په زر خرڅ کړی، اوس به څه کوې؟ ګورئ تجارت وی دیتا چې ګټه 10 لکه دی وګټلې، 50 لکه دی وګټلې. الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي، خو لیکن معلومات به دې نه وي. بل روایت چې هغه د مسند احمد روایت ته دا د دغې قیمتۍ سره ډېر ښه لګېږي. معنا زما هغې مجتهدینو ته دی چې کوم مجتهدین د اجتهاد دعوی کوي او په خبره ځان نه پوهېږي، دستي رادانګي. حدیث مبارک کې راځي معقل ابن یسار د روایت ذکر کوي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده یقول، هغه مبارک داسې وفرمایل من دخل فی شیء، څوک چې داخل شو په یو شي کې من اسعار المسلمین، د خرڅېدلو د اګستلو د مسلمانانو نه یو بازار ته، یو بازار کې څه شی خرڅېږي او دی پکې ور داخل شو، څه شی اخلي او خرڅوي، دی پکې ور داخل شو. مثال ته مشري په لاس کې راغله یا مثال اختیار په لاس کې راغی او د څه وکړه، دی داخل شو د خرڅلاو د اشیاو د مسلمانانو نه یو شي ته ور داخل شه، څه دپاره؟ لیغلیه علیهم، دې دپاره چې دا سامان قیمت کې په دې مسلمانانو بازار ته دې دپاره ننوتی چې دغه اشیا په دې مسلمانانو قیمت کې، یا مثال په توګه باندې یو سیز یا بل سیز یا بل چې د ژوند هر یو شی و چې د مسلمان ورته ضرورت او تا ورته قیمت کړ. نبی علیہ السلام سے فرمائی فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، بشکا دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے، دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے چی سبا کئی ان یقعده بعظم من النار یوم القیامہ، پورز دا قیامت کے بے اللہ تعالی دا اور پا ڈیرقی باندے دا انسان کی نہیں. کم انسان چھے دنیا کی ګرځي را ګرځي بازارونه قیمتي، په مسلمانانو باندې اسعار قیمتي، یو شی نه یو شی چې د مسلمان ضرورت دی او دی قیمته کوي. نبی اسلام فرمایي دا په الله واجب ده تفضلا، په الله خو څوک واجبولی نشي، خو الله تعالی یو څیز په ځان لازمه کړي، دا په الله جل جلاله لازمه ده چې دغه انسان به د اور په ډیرۍ باندې په ورځ د قیامت کې کینی. او بل روایت کې نبی علیہ السلام فرمای عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی، نبی علیہ السلام فرمایل چې الجانب مرزوق والمحتکر ملعون، تجارت پیشه خلق چې خلق تجارت کوي د مسلمانانو بازار ته ورننوځي، دا رازق مجازیان دي، رازق حقیقي خو الله دی، خو رازق مجازي دی خلکو ته د رزق ګټلو اسباب برابروي. نو د دې صفت نبی علیہ السلام وکړه والمحتکر ملعون، او هغه انسان چې د احتکار کوي اشیاء قیمته کوي ته د خدای په لعنت باندې اخته شوی انسان دی. نو یاد لرئ تاجران ورونه د په صفاو غوږونو باندې واوري. حدیث مبارک ما درته پیش کړ چې نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د اسعارو د مسلمانانو قیمت زیاتوي د دې لپاره چې دا کار په مسلمانانو باندې دروند کړي، نبی علیہ السلام فرمایي دا په الله واجب ده چې الله تعالی به جهنم کې د اور په ډیرکۍ باندې کینی. او روایت د بخاری شریف میں درته پیش کړ، نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی، یو مسلمان د بل مسلمان ظلم هم نه کوي او دشمن ته به هم نه ورکوي،
چا چې د یو مسلمان ضرورت پوره کړ الله به د ضرورت پوره کړي او څوک چې د مسلمان په ضرورتو کې ګرځيږي چې د ضرورت پوره کړي الله تعالی به د ضرورتونه په ورځ د قیامت کې د ضرورتو د قیامت نه پوره کړي تاجرانو لږ احتیاط کوئ کواړه تاجران یو کغټ که یو څه قیمت واخلو قیمت خرڅ کې خو مشکل نشته دا چې تا غسه په 10 روپۍ او خرڅه یې په 50 روپۍ ولی ویم دغه مې د ګټې ورځ ده صحیح ده د ګټې ورځ خو دې ده خو الله سره فرق قسم امتحان شته وروره کې راونی ولې نو بیا موږ تاسو ډېر د مریضان پسترګم لیدلې دی او اوریدلې مونږ دي چې ډاکټر ورته ویلي چې د دې علاج نشته وروره زه الګا داسې مریضان هم لیدلې کنه نه لیدلې الله سره د قسم مرزونه هم شته ګور کتا ظلم ته صحیح ده ګټه دی او په ترتیب نه دا چې بل مسلمان ضرورت ته او تاګه ضرورت نه ناوړه استفاده کوي پختنه وکړه ډاکټر صاحب چې یو سیس 500 روپۍ ټن دی دا چې زه خرڅ کوم مثال 5.5 الته بیرته ماته په زر راکړي زه چې بیرته اخلم په 100 به اخلم په زر به اخلم صحیح ده جواب د دې دا دی ما مخکې ویلې اغسته د 500 ده نو خرڅه څنګه په زر امدکه چې 500 د اغسته ده په 50 پکې وګټا 100 پکې وګټا مثال په توګه درته وایم پټان کې نو مثال 500 د واغسته په 200 اوس مثال درته وایم کله د سیز تعبیر تا ته په زر واغسته خو چې بیا یې راولې نو بیا په 1 لس خرڅه کنه یا د مثال په توګه باندې چې دغه سیز الته تا ته په زر کیږي او تا اغسته په 500 ده صحیح ده د څه خو به مونږ کې کنه چې په 500 د اغسته په زر د خرڅ ک 300 د خدای پر رضا ورکو سل د ګټه ګورته کې نه دا خدا سره تا په جیب کې واچول مسلمان اورو اوس کچیر ته دغه شی تا په 500 اغسته یو د 1500 تر اپری وزي او تا په زر خرڅ کړي اوس پسکه ګورئ تجارت وی دیتا چې ګټه او تاوان بوي دا دلته چې شریعت منع کوي تا د بل انسان ګټه دا مجبوریت نه ناوړه استفاده وکړه دغه شریعت منع کوي ګټه خو پکې وکړه مونږ ګټه نه مخالف نه یو په 500 د اگست په 5.5 خرڅ کا په 5.5 د اگست په 200 خرڅ کا نو 100 روپۍ دی بس $1 کړ اوس کته چې بیا د مارا بیا جوړ کړي شم دغه وسته مرشي کړي شم دغه وسالتاغه تیل اور واخلي نو ته خو د دې مسولیت په غاړه نه اخلي چې په غاړه د نشته چې ټولې دنیا ته به د تیل ورکې نه دا مسولیت په غاړه چې ټول ورځ به خلکو ته پارزانه باندې تیل ورکې نه یا بارزانه باندې غاز یا بارزانه بل شی مثال په توګه منګه داوي ک په زر دی واغست بیا پکې ګټو کګل او کته چې دا یو د فرا پریوزي نو ګټو تاوان وی تجارت تکل دا ته چې یو د فرا ګټه پورته کې دای حساب نه تاجرانو کې ګوره یو کار د تاجرانو د خپانې شي زموږ خپلوان تاجران دي تاسو یو خبره کوم د تاجران دي اکثر زما تقریبا 150 خپلوان دي زمونږه د الله د پیغمبر په منبر باندې درته ولاړم خبره کوم د پیازو تجارت هم کوي د کچالو کوي د بلم کوي زما دا دومره عمر تقریبا چې دې سره زما وخت دی دینه ما چیرته وا نورې چې منګ لسله کو غټلې چې کلم تی اورو لسله کمی وبېللې شله کمی وبېللې پنځه لسله کمی وبېللې لسله کمی وبېللې ما ورته زله ویل چې و صاحبہ زه خو هر ځل ستاسو خلینه دغه اورم چې تی بیلې و یاو نو مورته دغه لسله کې بیلې بې ځای خو په قرار یو لس کاله وګړه کنه
بیا دا لس لکه چې بل کال ته بیلې بیا یې وخوره که نه زه خو چې دا څو کاله تا ګورم تا ګټه ونه کړه بېغیر د تاوان نه تاوان راته وایې وایي نه ګټه خو پکې شته ښه نو ګټه دې چاته وایي ګټه نه وایي ګټه نه وایي بیخي تاوان وایي ولې چې د یو سړي زړه را باندې راخوټ شي که زه وایم چې ولا په دونه مې خرڅ کړه زه ښه داسې ناسته خو دې وګټلې ما ته خو به دوکه راکړې تاجر ماما نو خدای ته به څه کوې تاسو یقین وکړئ تاجران د اکثره خفه نه شي خپله ګټه چاته نه وایي خو تاوان وایي د الله شکریه دې ته وایي چې ګټه دې وکړه هغه هم یاده کړه چې تاوان دې وکړه هغه هم یاد الله فرشتي به وایي چې یا الله دې سړي خو تاوان وکړو خدای دا ځل ورته ګټه ورکړه او چې هر ځل ته تاوان پسې نښته بس الله تعالی ته به فرشتي وایي چې خدای پسې نور یې غرق کړه خدای پسې نور یې غرق کړه منظور مې دا دا بے ځایه سوال د خلکو اذهانو ته راځي بهر تقدیر عزتمندو الله دې زموږ استاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله تعالی د ټول امت مسلمه متفق کړي او الله دې دا جنگ په خیر او خیریت سره د مسلمانانو په ګټه استعمال کړي او الله دې کافرو ته د سره قوت نه ورکړي چې مسلمان باندې لاس پورته کېدل لویه خبره ده چې سترګې ورته راپرږې نه کړي الله د مسلمانانو بول بالا کړي خدا به موایي چې یا الله تاجرانو ته انصاف ورکړي الله تاجرانو ته انصاف ورکړي دعا وکړي په جمع خداوند کریم زمونږ د ټولو زندگی د رسول الله مبارک په طریقې باندې درست کړي الله زمونږ نارینه او زنانه دیندار کړي خداوند کریم زمونږ د ټولو نه راضي شي الله داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي یا الله زمونږ دا کړېدلې ځورېدلې اوس الله باقي مه کړی یا الله د خوشحالو په ثمر او د خوشحالو په باغونو باندې موردن نه کې یا الله د پیغمبر په طریقې باندې درست کې چې کله د دنیا نه ځو په آخر وخت کې مدا کلمه په جبه جاری ولري لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم